السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې څوک اخترۍ نه کوي، اخترۍ ورباندې کېږي خو لیکن اخترۍ نه کوي. محترمه د فرض او د واجبو دغه فرق دی چې د فرض منکر ته کافر ویل کېږي، که څوک وایي زه لمونځ نه منم کافر دی، خو د واجبو منکر ته کافر نه ویل کېږي. خو حکم د عذاب یو دی، څومره چې د فرضو په پرېښولو سره الله عذاب ورکوي، د واجب په پرېښولو سره هغومره عذاب ورکوي. او که یو سړي واجب یا فرض قصدن ترک کړل بې له عذره، اویا غوټې د جهنم به الله ورکړي، اویا غوټې چې هره غوټه به د دنیا په 100 کلونه ونیسي. ای انسان د دوزخ د لیدلو تاب زموږ سره نسته، نو د دوزخ د اچولو تاب څنګه ولرو؟ الله دې موږ د هغه انسانانو څخه کې د الله په خپل فضل سره چې دوزخ ولا نه وینو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې داسې امتیان شته چې وایي جنت ته به لکه ناوې داسې پټه تېره کړي له دوزخ څخه، هغه ناوې داسې پټ نه باسي د زلفقونه باندې. وایي بعضې جنتیان نه، بعضې امتیان به داسې د دوزخ څخه بس پوشیده او پټ جنت ته تیر کړي. په هغو کې به اویس قرني رحمت الله علیه، بایزید بستامي رحمت الله علیه وي، او صحابه کرام مبارکان وي. نو فقهای کرام وایي که سړي باندې اخترۍ کېدی، اخترۍ نه وکړي د اختر په ورځو کې، نو د هغه قیامت به بیا پر فقراو باندې هغه د اختر قیامت په خیرات وي. هدایت جلد 4 صفحه 444 کتاب الاضحیه. او دغه رنګه الاختیار لتعلیل المختار جلد 5 صفحه 19 کتاب الاضحیه. نو محترمینو په دې کې ډېر کوشش وکړي، دا یو حکم دی باید دا عملی کو، په دې سره د رزق فراخي راځي، او په دې سره الله او د الله رسول راضي کېږي. چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په یو شي باندې خوشحاله کېږي، موږ هغه باید ولې نه وکړو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې صحابه کرام سرونه قرباني کول، موږ یو اخترۍ نشو کولی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.